دا دې خاطر نه زه تاسو ته یم چې خدای تعالی دې سړی مغرور نه کړي، ځکه چې د کبر کاسه نسکوره ده، همیشه د کبر کاسه همیشه نسکوره وي. نو اوس چې ده بیا راباندې وار وکړلو، نو ما ته خو حق راکوئ چې د دفاع خو مې باید درلودلی وی که نه. نو چې یو مرغۍ واخلئ تر والا تر چړې لاندې واچوئ د خپل دفاع په خاطر باندې، منګلې نه وایي هغه ته چړې ته، نو هغه حیثیت خو ما ته باید تاسې راکړی و، راکړی مو و، هغه دفاع ما وکړله. زه دا خبره تاسو ته کوم چې خیر حوادث دي راځي تیریږي، مګر که ما اول اقدام کړی و، اوس به زه تاسو ملامت وای، تاسې په جګه اسکه غاړه د تاسو سره نه غږېده. ده چې دا اقدام وکړلو د ما دپاره ذاتي دلیل، د جهان دپاره دلیل پاتې، تاسو دپاره دلیل پاتې، مفتوح کتاب دی، خلاص شوی کتاب دی، ورق خلاصې دي. څه دلایل غواړئ؟ تاسې لاړ شئ هر سره کې قیر وګورئ په ښارونو کې چې هغه تر 20 متره پورې په اصطلاح چې قرۍ منځته راوستې دي، دا بېګناه خلک چې د خاورو لاندې راغلي، د ما نه ذاتي دلیل غواړي؟ آخره د سیشنبې ورځ وه، جمعې په ورځ مې دی راوغوښته وطنجار صاحب ورسره زما په کاله کې آخرني خبرې مې ورسره وکړلې، هسې مې ډېر ورسره کړې وې. دی به واوري اوس، او زه د هغې خاطر نه دا خبرې کوم چې دی به واوري، که په ده کې ننګ او غیرت وي دی به ځان ژوندی پرېنږدي. که بل شي وي هغه نو بیا د امریکا نه نیولې تر انګلستانه پورې، انګلستان نیولې تر پاکستانه پورې، تر عربستان سعودي و عربیانو پورې لګیا وي جنګ کوي، یو تڼۍ دې ورپسې ایښی، هغه شاهنواز دی به ورسره ایښی. کاله که زما د کډې پښې خوږېږي پر لاره حرکت نسي کولی، دا راپورته سوی تا تڼۍ راغوښتی دی، د پښتنو کور ته راغلی دی، زه ورته پورته کېږم عاشق ورته پخوم او عاشق ورته پوخ کړو. زه وطنجارو سره ناست یو او خبرې ورته کوو چې څه کې په کومه لاره روانې؟ هو ملګری تڼۍ په کومه لاره روانې؟ اول خو په دې حادثه کې څوک ژوندي نه پاتې کېږي، بیا تا وګټله، دا تا چې وګټله څومره ورځو دپاره یې ساتلی سي؟ ځکه که په یوازې ځان مو کولی خو بیا دا خبرې ضرور نه وي، سوله د چیش دپاره، مصالحه د چیش دپاره. دې خاطر نور قوتونه راغواړو، وایو چې د انصار قدرت نه تېر چوکۍ زموږ د ککشل دي، یو 2 دي، موږ سره 3 دي، یو 4 دي، نیمې دي وي، خو دا نور دې راسي سره. تی په یوازې ځان چې یو ګروپ درنه جلا سي، دا ټول حزب مظفر، دا مظفر، هغه نظامي شورا درته جوړه کړه، دا دې جوړه دې کړه، تی څه خیال ساتي؟ بیا دې ونه سوی ساتلی چېرته ځي؟ ګلبدین ته ورځئ، او ګلبدین ته که ورغلی یو څو ورځې به دې وساتي، اوس هم ساتلی دی یو څو ورځې دپاره، او بیا که اوله توره د تا په مقابل کې پورته نه کړله او دا بریتونه دې دا غوچ در باندې هغه نه کړل، ونه خریل په والا، بیا دې تېغ نه بې دریغه تېروي. دا ځکه چې په پښتنو کې هغه یو لوی، ډېره بښنه غواړم مګر نقل به درته وکړم، د پښتو مرکه ده که نه؟ صاحب یوه ښځه ده، بلار به سوې ده او زوی نه کېږي، سختي ده. دا سپین سرې ښځې ورته راټولې کړې چې څه وکړو؟ ویلې چې صاحب یوه کمپله ممپله پرې واچوئ. نو کمپله دلته نه وه صاحب، دوی لاړل بل کور ته، بلې سپین سرې ښځې ویلې چې هلته یو پرتوګ پروت دی، د ده د مېړه دی، هغه پرې ور واچوئ تر هغه چې ګرم سي. دوی ویل چې نه مې راوړئ، مې راوړئ، د هغې له لاسه خو زه داسې سوې یم ولې شي دپاره نو اوس تر وایه ما ته تاسې ووایئ چې ګلبدین د ما له لاسه داسې سوی دی که د دې تڼۍ له لاسه داسې سوی یم که
اوس دی ورغلی نو په هغه باندې به بیا ترواله دی ګلبدین به بیا حوصله وکړي تاسې به یې وګورئ چې څه پې دي نو ما ویلې چې هغه ته ورغلی بیا در سره څه کړي دی نو ما ته څه یې چې زه یو معقول جنرال یم زه د تا په مقابل کې په عمر کې دا کار نه کوم نه مال څه غواړې زما کرسۍ غواړې جدي راته وایي زه پولي بیرو دایره کوم پولینم به دایره کوم ورته ووایم چې ورکه زه ستاسې ذاتي منشي عمومي نه یم دا بل ځوان ملګری دی دا به لاړ شي زه ستړی سوی یم واقعیت د خبرې دا ده دی به رامخکې کړو تا به رامخکې کړو ما ته وایي چې دا توبه دا خبره راته مه کوه ولاکه داسې مشر بل پیدا کړو استعداد لري چې انرژي لري چې طاقت لري چې قوت لري زه د هره ورځ ګورم ښه تشکر نو څه غواړې دا چې ما ته دې راکړې دا هم درنه ده نو زه وایم چې دا کارونه چې دپاره کې دا تضاد څه خیل ختموي دا ما ته ووایه زه معقول جنرال یم زه ښه سړی یم زه بیا اول خو زه فزیکي له منځه ځم زه پخپله له منځه ځم بیا که له منځه لاړ نه سم زه تاریخي بدنامي ګټم زه دوم امین ګرځم زه په سیاست کې بدنامه کېږم دا خبره مې چې واورېدل ما ویل تر ټولو ښې روغې خبرې دی واقعا ښه سړی دی زه غلط څه وایم نجیبه ته غلط یې دغه جمعه چې تېره سوه رښتیا درته دا جمعه چې تېره سوه د وطن جات شاید دی اوري اواز دی یم اوري هلته او د ما هلته کډه ناجوړه ورته کاشه کې پوښ کړی دی او هلته ناجوړه په بستر کې پرته او په دې باندې بمبارډمان کېږي د دې خاطر نه چې د دپاره جمعې په ورځ اشک پوښ کړی و هغه نمک وشرمولو هغه نمک وشرمولو دغسې و دا تا چې کومه خبره کوي دغسې هغه نمک وشرمولو او دغه پې بمبارډمان پې کولو تر والا دا مې ورته ویلې چې دغه کډه مې هم خبره کړې ده 3 اولادونه مې هم خبر کړي دي چې ځان بمبارډمان ته آماده کړي وایي توبه زه به څه خیل دا ګناه وکړم ما له ما آماده کړي دي خاطر د جمع اوسه که نجیب نه پوښتنه کې زه یې مرګ نه هېرېږم دا خبره بیخي له ذهنه وباسه مګر څه شي غواړي مال راځه داسې به وکړو هغه خبره اوس تاسو ته کوم چې د پکتیا جرګه به راوغواړو هو ده راته ویلې چې نه ما دا ورته ویلې چې ګوره د ټول افغانستان مسؤلیت د تا په غاړه نن درلودلی دا لونګۍ د تا په سر پکتیا په سر ایښودل سوې ده ګوره ازبکان مو څه ښه دفاع کوي ازرګان د ما سره جنګ نه کي بلوچان را سره ولاړ دي ترکمنان را سره ولاړ دي نورستانیان را سره ولاړ دي پکتیا ته څه کې دا خو ته بدنامېږي کله کله سړي ته هغه ودرېږي په دې کې شک نشته ده ویل چې په هر حال زه دا کار نه کوم ته مطمئنه اوسه د ما په چوکۍ کې نه کښېنم مطمئنه اوسه اتي خاطر جمع اوسه دا یې خاطر جمعي وه چې سې شنبې په ورځ د خلکو سره ناست یم او جرګې کوم او په ما یې بمبارۍ را شروع کړلې بمبارۍ هم داسې بمبارۍ نه دي چې تاسو داسې فکر وکړئ چې ټول هوایي قوتونه دې سره فقط 15 پیلوټان خاینان نور ټول پیلوټانو دا یې واخیستل هلته یې زنداني کړل په بګرام کې د بلخ هوایي قوتونه راغلل دوی وځل شینډنډ هوایي قوتونه د تاسو په خدمت کې د بګرام څخه هم چې دوی مجبورول چې تیارې زیاتې سي چې راپورته بسول د هغه د برچې تر تاثیر لاندې دوی بمبارد کړل بیا به په کابل کې کېناستېده یا به په بلخ کې کېناستېده او د کابل هوایي قوتونه یې تاسو په خدمت کې راغلل که دلته بمونه وویرېدل دا خو په مسکینو خلکو وورېدل موږ هم بیا دم دا خبره کوله چې زه پښتون یم د قبیلې یم زه هم د قبیلې یم او پښتون یم تاسې لاړ سئ د بګرام وګورئ خښ ته مې ورته سالمه نه ده پرېښې خښ ته مې سالمه ورته نه ده پرېښې افسوس خبره ده مګر هغه وطن پرستان هغه وابازان ما په دې یقین درلود چا سره مې ولاکه کار کړی نه پوهېږم نه پرچمه یم نه خلقه یم خو خیر د خدای بنده یم ستاسې خدمتګار یم هلته دوی راپاسې
سیاست مو داسې وړاندې کړی چې د خلکو په خدمت کې دی او پوهېږي چې د سیاستونو نتیجه ورکړې ده. هغه عباس هلته تللی دی، پاکستانی په جلال آباد کې ځپلی دی او وطن یې ساتلی دی او غیرت یې ساتلی او ننګ یې ساتلی او تاریخ یې روښانه کړی دی. هغه به څه خیل سبا ته دغه انقلاب بېرته د خپلې وینې به